السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، د نن ورځې ناقابل یقین مناظر چې کومه د پاکستان د سپریم کورټ د دننه نه او د بار نه موږ لیدلي دي، او یو طرف ته خو د پاکستان تحریک انصاف او وکیلات چې کومه په عدالت کې ولاړو او قاضي فایز عیسی صاحب 14 طبقې روشن کړی دی، او بل طرف ته د قاضي فایز عیسی صاحب هغه پتله چې کومه ده هغه یې نظر آتش کړله، یعنې سوځولې ده. د دې په حوالې سره زه تاسو ته ډیټیل وایم، خو د دې نه مخکې درته دا وایم چې په کوټ روم نمبر چې چې نن کومه تماشه شوه او قاضي فایز عیسی صاحب چې څرنګه پولیس راغوښتل دي او د هغې نه بعد د پاکستان تحریک انصاف وکیلات چې کوم رد عمل کړی دی، دا هم زه ستاسو مخې ته ږدم. د دې سره سره درته دا هم وایم چې په سپریم کورټ کې نن یو سینیر جج هغې نن چوټي کړې وه او هغه نه و راغلی. د هغې نه بعد څه شوي وو هغه هم ستاسو مخې ته کېښودل چې دي هغه ډېر زیاته لازمي دي، ځکه چې قاضي فایز عیسی صاحب د هغې په عدمي موجودګۍ کې یو نوی بینچ جوړ کړی دی او هغه نوي بینچ سره چې نن کومه کار شوی دی یقینا دا به په تاریخ کې چېرته د پاکستان په سپریم کورټ کې نه وي شوی. سپریم کورټ کې سینیر ترین جج د سپریم کورټ چې دی هغه نن نه و پیش شوی، د هغې د وجې نه د هغوی چې څومره کیسونه هغه یې ډیلیسټ کړل دي. د ذرایع سپریم کورټ د دې حوالې سره دا وینا وه چې جسټس منصور علي شاه صاحب قریبي عزیز چې کومه دی هغه بیمار و، د هغې د وجې نه هغوی نن چوټي اخیستې وه. جسټس منصور علي شاه صاحب په سربراهۍ کې 3 رکني بینچ مخکې ته چې کومه مقدمات کېښودلی شوي هغه نن ډیلیسټ شوي دي. په هغې کې جسټس عقیل ملک و او د هغې سره جسټس عایشه صاحبه هم وه، د هغې سره سره جسټس منصور علي شاه صاحب و، خو جسټس منصور علي شاه صاحب نن په چوټۍ باندې و. نو جسټس عایشه ملک او جسټس عقیل عباسي طرف ته یعنې 2 رکني بینچ ته دا کیسونه مخامخ کړي وو، یعنې هغې ته منتقل کړي وو او په کوټ روم نمبر 6 کې چې کله دوی کېناستل څه وخت انتظار وکړو چې جسټس منصور علي شاه صاحب به راشي، خو چې جسټس منصور علي شاه صاحب رانلې نو د هغې نه بعد دوی دا کوټ دا کومه بینچ چې کومه ده دا دوی مات کړو. خو یو بل شی ذهن کې دا کېښودل پکار دی چې د دې نه مخکې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی صاحب سره چې 3 رکني کومه کمیټي وه، په هغې کې جسټس منصور علي شاه صاحب د دغه کمیټۍ نه انکار کړی و. د هغې وجه دا وه چې دا د صدارتي اډینس په ذریعه باندې جوړه شوې وه. د هغې نه بعد کار دا وشو چې قاضي فایز عیسی صاحب دغه کمیټۍ 2 رکني کمیټۍ دغه کړه، یعنې هغه 3م رکن پکې نه و، هغې ته انکار کړی او 2 رکني کمیټۍ کې هغوی یو بینچ تشکیل وکړ. بیا د هغه بینچ نه هم یو سینیر جج جسټس منیب اختر صاحب انکار وکړو. د هغې نه بعد قاضي صاحب هغه بینچ هم مات کړ او په هغې کې جسټس نعیم افغان صاحب چې کومه ده د هغې حصه جوړه کړه او قاضي فایز عیسی صاحب په هغې باندې د 63A دا چې کومه معامله ده دا مخکې روانه کړله او د هغې نن 3مه ورځ ده چې د دې سماعت روان دی. خو په نننۍ 3مه ورځ چې کومه څه د قاضي فایز عیسی صاحب سره وشو، یقینا د دې سوچ به هغه په خپل ژوند کې چېرته هم نه و کړی او نه به هغوی د دې توقع کړو چې د هغه سره داسې کار هم کېدلی شي. لاول راځو تاسو ته هغه څه وایم چې د سپریم کورټ مخې ته شو دي، د سپریم کورټ نه بار شو دي. پاکستان تحریک انصاف چې څومره وکیلان وو هغوی اوله د قاضي فایز عیسی صاحب هغه پتله چې کومه ده د قاضي فایز عیسی صاحب په شکل باندې هغوی یو پتله جوړه کړې وه او هغه یې په ډانګو کې اچول وه، یعنې په لختو کې اچول وه او هغه یې داسې ګوماوهله را ګوماوهله او د هغې سره به نارې والې چې موږ یا تیرا شو ګو قاضي ګو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوی په دې باندې ستړي شو، د هغې نه بعد دوی بیا د قاضي فایز عیسی صاحب څخه تصویران راواخیستلو او د تصویرانو سره سره دوی بیا دغه خپلې کومه لختې چې ورسره وې، د کومه ډنډې چې ورسره وې، په دغه ډنډو په لختو او په سوکانو باندې دوی د قاضي فایز عیسی صاحب په دې پتله باندې صحیح خپل زړه یخ کړ او صحیح دې ته ګزارونه ورکړه، دې ته چوکۍ ورکړې. د هغې نه بعد چې کله دوی په دغې باندې هم ستړي شو، د هغې نه بعد یې ماچس راواخیسته او د قاضي فایز عیسی صاحب دا تصویران او د هغه دا پتله چې کومه ده دې ته اور ولګاو او دا یې څه کړل نظري آتش یې کړه. د هغې نه بعد خو دوی دا غوسه په دغې باندې هم یخه نه شوه او د هغې نه بعد تاسو ولیدله چې څرنګه بیا په سپریم کورټ کې دننه څه وشو هغه زه هم ستاسو مخې ته ږدم. د دې نه اول درته دا وایم چې د سپریم کورټ اف پاکستان 63 د تشریح متعلق کیس د سماعت په دوران چیف جسټس د پی ټي آی وکیل برسر علي ظفر باندې د برحمۍ اظهار هم کړی دی، په هغوی باندې غوسه هم کړله او هغې ته دا هم ویل دي چې تاسو به راځئ او دلته په کور کې دننه به زمونږ بېعزتي کوئ او دا به مونږ برداشت کوو. هغه ویل چې دا هېڅکله هم نشي کېدی چې تاسو به زمونږ بېعزتي کوئ او مونږ به دا برداشت کوو. سپریم کورټ اف پاکستان کې جسټس قاضي فایز عیسی صاحب په سربراهۍ کې 15 رکني بینچ د 63A د تشریح متعلق درخواست سماعت کولو او د نن د دې 3مه ورځ به سماعت په دوران پی ټي آی وکیل مستفین کاظمي رستم ته راغی او هغې ویل چې دا 15 رکني بینچ غیر عیني دی. هغه ویل زموږ سره بار چې کومه دی 300 وکیلان موجود دي او زه ګورم چې څرنګه تاسو دا فیصله ورکوئ، د دې فیصلې زه انتظار کوم.
هغه چې بعد موږ دا وکیلان چې کوم دي دا ناس دی د دې نه بعد تاسو ته پته ورګي داغه نه بعد قاضي فایصل صاحب چې د پی ټی آی وکیل برسر علي ظفر ته ویل چې د اخر سره روان دي او سکیږي تراشه تاسو په موږ باندې دلته بدمعشي کوي زموږ بے عزتي وکوي موږ به خاموش نسو او دا بے عزتي به موږ برداشت کوو داغه نه بعد جمال مندو خیر صاحب علي ظفر سره مکالمه وکړه او ویلې چې تاسو سره تاسو د رویې د وجه نه زموږ تاسو سره لږه زیاته همدردي واغه همدردي هم ختم شو همون مزید تاسو سره همدردي هم مزید نه لرو باغه باندې برسر علي ظفر صاحب ویل چې بنچ جوړول والا کمیټي چې کومه ده د هغه ممبر د دې بنچ حصہ نشي جوړی دی هغه د څنګه قانون د چوکاسه د کمیټې ممبر هم دی او بیا بنچ هم جوړی د خپل مرزي جوړی او بیا په خپل هم په دغه بنچ کې کینی نو هغه په جواب کې وته چې جسټس قاضي فایصل صاحب ویل چې چرته داسې وي نو د ججز د کمیټې په ممبرانو کې با یو هم د دې بنچ حصہ نه جوړیږي او هغه ویل چې دا خو کېدل هم نشي او نه مونږ دا کله اورېدل ځکه چې پاکستان څومره بنچونه دا بنچونه خو په ختم شي او په دې کې بیا هیڅوک نه کینی دا مقدمات به بیا څوک اوري داغه نه بعد د قاضي فایصل صاحب ویلي چې تاسو دا واورئ او زه چې څومره ساعت کوم دا اورئ مونږ ساده هر څاور خو زه هم نن تاسو خبره کول غواړم او غزه دا کول غواړم چې زه دا هغه کسان نه یم چې کومه پاکستان جوړول غواړي یعنی دا کسان نه یم چې کومه کسان پاکستان ماتول غواړي هغه ویل چې ما هغه مقدمات اوریدل چې کومه مقدمات بل چا نه اوریدل یعنی هغه د جسټس ویل چې ز جسټس یا د دینه مخکې چې زه کله چیف جسټس نو ما په وخت ما داسې مقدمات اوریدل چې پای کې دیو د جنرال پرویز مشرف د کیس په حواله سره یو حواله ورکړه او سره د پټو صاحب ورکړه په یقین قاضي فایصل صاحب ته ډېرې زیاتې لطیفې کې په دې وخت کې په سپریم کورټ کې ځکه که ته نر وې تا کې همت وي او ته بهادر جج وې ځان ته او یقینا څرنګه خبره تا کړله نو ته د سویلین د کورټ کې یعنی ملټري کورټ کې چې د سویلین د ټرایل په حواله سره کوم بنچ جوړ شوی د هغې حصه ته ولې نه جوړېږي په هغې کې ته کښېنې ولې نه د هغه بنچ حصه ته ولې نه جوړېږي چې ستا بهادري قوم وینې ستا چې کومه زړه نه ته کوم کار کې چې هغه خلک ویني یقینا تاسو دا خواهش نشته او تاسو کله هم دا نه کوئ د دې سره سره درته زه دا هم وایم چې قاضي فایصل صاحب یو ځل د رینجر د هډ کوارټر مخې ته چې کومه تجاوزات وو د هغې په حوالې سره د یو دبنګ ریمارکس ورکړي وو د هغې نه بعد کېدای شي چې قاضي فایصل صاحب ته داسې لګېدلي وي چې هغه یو ډېر غټ انسان جوړ شوی دی قوم به د سره ډېر زیات مینه محبت کوي خو یقینا د مینې محبت کېدو دپاره ډېر څه باندې چې کومه دی کمپرومایز کول پکار انسان ته د هغې نه بعد د هغې سره قوم چې کومه دی محبت کوي جسټس جمال مندو خیل صاحب په خپل نماز کې وویلې چې د 63 کیس د بنچ حصه ومه که ته چېرته اوس په نظرثانۍ بنچ کې د کېناستو نه انکار وکړمه آیا دا به زما چې کومه حل اخیستی دی دا به د هغې سره خلاف ورزي نه وي چیف جسټس قاضي فایصل صاحب وینا وه چې دلته فیصلې چې کومه د رجسټرار هم د وجې نه هم ختمېږي یعنې رجسټرار چې کومه ډېرې فیصلې ختموي او دا ډېر خلک داسې چې د خپلې مرضۍ بنچ اوس هم جوړول غواړي هغه چې هغه زمانه لاړه د چا د مرضۍ مطابق بنچ به دلته نه جوړېږي یقینا دا پې قاضي فایصل صاحب د هغې نه هم بره غټه لطیفه کړله ځکه چې اوس موجوده د بنچ که تاسو وګورئ نو قاضي فایصل صاحب صرف هم خیال بنچونه نه دي جوړ کړ بلکې په دې بنچونو کې هغه ججان صاحبان ناست دي چې هغې ته موږ د سګنیچر ججان صاحبان وایو چې په هغې باندې قاضي فایصل صاحب دستخط کوي او د دستخط نه بعد چې کومه دی هغه راځي یعنې دا ستاسو مخې ته دي دا ټول بنچونه تاسو لیدلی شئ د سماعت په دوران کې پی ټي آی وکیل مصطفین کاظمي رستم ته راغی او چیف جسټس نه د هغې څخه استفسار وکړو که چېرته تاسو کېناستل نه غواړئ نو زه به څه وکړم زه به پولیس راوغواړم او چیف جسټس صاحب د هغې نه دا تپوس هم وکړو چې تاسو د چا نمایندګي کوئ نو هغه ویلي زه د پاکستان تحریک انصاف وکیل یم د هغې نه بعد ورته هدایت وکړه چیف جسټس صاحب چې تاسو کښېنئ هغې وویل چې زه نه کښېنم هغې ویل که تاسو چېرته نه کښېنئ نو زه به پولیس راوغواړم د هغې په جواب کې ورته هغې وویلې چې تاسو نور هېڅ هم نشئ کولی تاسو صرف دغه کولی شئ او هغې ورته ویله چې بار تا ته پته نشته چې بار زما څه 500 وکیلان موجود دي او بار ناست دي ته بار راوځه چې زه تا سره وګورم چې موږ بار تا سره څه کوو او دا 500 وکیلان چې کله ستا نه تېر چاپېر راتاو شي تا ته به اندازه وشي د هغې نه بعد چیف جسټس قاضي فایصل صاحب پولیسو ته حکم وکړ چې تاسو دی وباسئ او په ساده کپړو کې د پولیس راشي او دی دې په ارام سره د دې سپریم کورټ د دې کمرې نه بهر یعنې کورټ روم نمبر 1 نه دی بهر وایستلی شي د هغې نه بعد قاضي فایصل صاحب په حوالې سره
چې دغه وکیل کله بار لاړې هغه میډیا سره څه خبرې کړلې خو دا میډیا چې هغې کومه خبرې کړلې دا منعن د دا خبرې زه ستاسو مخې ته ږدم زه په دې کې خپل اضافي څه الفاظ نه ږدم او نه په ذات خود داسې الفاظ سپورټ کوم نه د داسې الفاظو په حق کې ما نه داسې الفاظ ویل غواړم خو بلکې دا د دې کس ذاتي الفاظ دي د کوټیشن چې کومه ده ستاسو مخې ته ږدم دې وکیل صاحب ویلی دی چې قاضي په احساس صاحب په شان د منافق او بدکردار سړي مخې ته که چېرته تاسو یخ کښېنئ نو ده به پر خپل بدکارۍ کې اضافه مزید وکړي یعنې هغه ویله چې خلک وایي چې وکیل ته یخ کېدل یعنې ټنډه ساتل پکار دي په هغه ویله کې چېرته موږ د ده مخې ته یخ شو ټنډه شو نرمي مو وکړه او د غصې نه م کار وانخېسته نو دا بدکاري به مزید نوره زیاته شي او که د دې وکیل په حوالې زه تاسو وایم چې دا څوک نو دا یو ریټایر بیروکریټس هم دی او وکیل هم دی او د ده تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی نن چې کومه کار د قاضي په احساس صاحب سره د پاکستان تحریک انصاف وکیلان وکړو نو یقینا قاضي په احساس صاحب ته د هغه 14 طبق روشن نه دی هغه د قاضي په احساس صاحب نن روشن کړی دی او یقینا قاضي په احساس صاحب ته نن د هغه اوقات چې کوم دي دا هم ښکاره کړلي خو د دې سره سره یو بله خبر دا کېږي چې موجوده کومه زمونږ اسټبلیشمنټ دی یا موجوده چې کومه زمونږ طاقتور دي هغه وایي چې موږ عمران خان صاحب ماینس کړی دی د ده نوم به تاسو په میډیا باندې هم نه هلئ او د ده نوم به په هېڅ ځای کې نه اخیستلی کېږي خو د دې هر څه باوجود دوی بیا هم ځي او د عمران خان صاحب مخې ته کښېني او د هغه مینت کوي د هغې وجه دا ده چې عمران خان صاحب د 4 اکتوبر چې کومه اعلان کړی دی د ډي چوک مخې ته یقینا د ډي چوک ته که موږ وګورو دا په دې وخت کې ډېر زیاته هم دی ځکه که پاکستان تحریک انصاف ټول ورکرز چې کومه دي ټول رهنماګان چې کومه دي پاکستان تحریک انصاف چې څومره پاکستان تحریک انصاف غوښتنې والا دی پاکستان تحریک انصاف چې څوک خوښوي دا ټول که چېرته ډي چوک ته راشي یقینا حالات به ډېر زیات خراب شي او په دې هر څه په منځ کې چې کومه دی عمران خان صاحب ته دا ریکویسټ کېږي چې ته مهرباني وکړه دلته د چاینا پرایم منسټر صاحب را روان دی د ملیشیا پرایم منسټر صاحب را روان دی ته مهرباني وکړه دا کینسل کړه عمران خان صاحب چې دا ناممکنه ده د دې حوالې سره زه تاسو ته په راتلونکي ولاګ کې وایم چې په دې حوالې سره څه کار روان دی د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان